د کهانۍ شروعات د یو غټ ګاډي نه کیږي کوم چې د یو ښار په مینځ کې ودرېږي. د دې ګاډي نه یو کس راکوز شي نو دا د دې ګاډي پیپونه کولاو کی. په دې باندې د ګاډي نه زهريله ګیس راخور شي. په مزه دا ګیس په ټول ښار کې په خورېدلو شي. دا یو ډیر خطرناک او جانلیوا ګیس دی او څوک چې هم په دې ګیس کې راګیر شي دا هغه ساه بنديږي. په ټول ښار کې یو غوبل جوړ شي او بشمیره خلک په لږ ساعت مړه شي. دغه شانته کې دا ګیس په دې ښار کې خورېږي. دی خو یو هوټل کې مونږ د جیک نوم یو کس وینو کوم چې د خپل فیملی سره دلته کې راغلی دی. دیو هم ډیر یریږي. په اصل کې جیک یو ټیلنټډ انسان دی خو د ټیلنټ باوجود دا یو بیروزګار وي نو د دیو مالی حالت ډیر کمزوري دی. جیک د خپل مور او پلار سره اوسېږي. د کالج په ورځو کې جیک د کلایمبینګ یو ډیر ښه کلاړي وو خو د ډیر ټیلنټ باوجود جیک ته نوکري نه میلاویږي. د جیک یو خور وي چې د دې په بیروزګارۍ باندې جیک ډیر تنګي. یوه ورځ چې د دې د مور سالګیره وي نو جیک غواړي چې مونږ یو ښه هوټل ته لاړ شو. د جیک مشوره د دې د خور هم خوښه شي نو په سبا له باندې دیو د سالګرۍ مناوولو دپاره دغه هوټل ته روان شي. دلته کې د دیو نور رشته دار هم راغلي وي چونکې د جیک څه نوکري نشته نو دا ټول ورته پیغورونه کوي. په دې باندې جیک ډیر خفه وي خو دلته کې د جیک نظر په یو ویټرسه باندې ولګي. د دې نوم نانسي دی. د دې په لیدو سره جیک ډیر خوشاله شي او نانسي هم چې دې ته وګوري نو ډیره خوشاله شي. په اصل کې دا د دې د کالج ملګرې ده. دا هم د جیک غوندې لکه د کلایمبینګ گیم ایکسپرټه ده. د 15 کالو نه دې دواړو د یو بل سره خبرې نه وي کړي. د جیک نانسي ډیره خوښه وي. د دې وجې نه جیک د خپلې مور سالګیره د هوټل کې ماناووله ولې چې دې ته مخکې نه پته وه چې نانسي د هوټل کې ویټرسه ده. د دې نه بعد هغه وشو کوم چې موږ د کهانۍ شروعات کې لیدلی وو. کهاني واپس پریزنټ ته راځي. جیک د خپلې فیملی سره د هوټل نه بهر راوځي. دیو د څه نه خبر نه دي خو هر طرف ته یو غوبل جوړ دی. دغه زهريله ګیس د دیو طرف ته روان وي نو نانسي دې ټولو ته وایي چې موږ له د هوټل برنۍ حصې ته ختل پکار دي. ټول دې هوټل ته بره منډې کړي خو دې کې د جیک خور په ګاډي کې پاتې شي. د جیک خور په منډه باندې دلته راتلل غواړي خو د ګیس کې راګیره شي او راوغورځېږي. نو جیک خپله ساه بنده کړي او خپله خور را په شا کړي. دا خو لا مړه شوي نه وي خو په ساه اخیستلو کې ورته ډیر تکلیف وي. جیک امبولینس ته فون کول غواړي خو په دې حالاتو کې امبولینس راتلل ناممکنه ده. جیک او نانسي د بیلډینګ نه لاندې ګوري چې ګیس په ټول ښار کې په خورېدلو دی او دا ګیس اوس بره هم روان دی. نو جیک ټولو ته وایي چې موږ له د بیلډینګ سر ته تلل پکار دي. د دې د خور حالت خو ډیر خراب وي نو دیو د ځان سره راواخلي او کله چې ټول بره منزل ته ورسي دلته کې دیو ته پته ولګي چې دروازه بنده ده او د دې دروازې چې کومه چابي ده هغه لاندې په هوټل کې پرته ده. خو دیو چې کله لاندې وګوري نو دلته کې ګیس راغلی وي یعنی دیو لاندې نشي تللی. د دې نه بعد دیو په منډه باندې لاندینی منزل ته راشي. دلته کې په خبرونو کې خوستلی کیږي چې زهريله ګیس په ټول ښار کې خور شوی دی او د دې ګیس نه د بچ کېدلو څه طریقې ښیي. جیک او نانسي د چت د چابیانو په باره کې سوچ کوي. نو دې کې جیک وګوري چې د دیو مخې ته یو بل بیلډینګ دی. د دې ذهن ته یو آیډیا راشي خو زه چېرته په څه ناسه طریقه باندې دغه بل بیلډینګ ته واوړم نو دلته نه بیا زه د خپل بیلډینګ چت ته په اسانۍ راتلی شم او د بره نه به زه دیو ته دا دروازه کولاو کم. د ټولو نه مخکې د خپل بیلډینګ دا شیشه ماته کړي او بیا په ځان پسې یو رسۍ وتړي. د جیک فیملی دا د دې خطرناک سټنډ نه منې کوي خو جیک په دې کارونو کې ایکسپرټ دی ولې چې د کالج په ټیم کې دا یو ښه کلایمبینګ پلیر و. بیا هم د جیک فیملی دا منع کوي خو جیک د چا خبره ونه مني ولې چې د دې نه علاوه د دې سره بله څه لار نشته. نو دا منډه شروع کړي او یو غټ دانګ ووایي د جیک قسمت ښه وي دا یو ګریل ونیسي او بیا خپله رسۍ دلته کې وتړي او دې بیلډینګ ته بره خیږي. دغه شانته کې جیک مخې ته روان وي خو اخر کار د دې رسۍ ختمه شي نو دا د خپل ځان نه رسۍ لرې کړي. نانسي چې دې ته وګوري نو ډیره زیاته ګبراو شي. په داسې کولو کې ډیره زیاته خطره ده ولې چې د دې سیپټي ختمه شوه خو جیک بغیر د سیپټي بره روان وي. دغه شانته کې دا د بیلډینګ سر ته ورسي. دلته کې د زمري یو ډانچه وي نو جیک دانګ ووایي او د دې خولې ته لاس ورواړتی او بیا په ډیر مشکله سره دلته نه بره وخیږي. بیا دې ټولو ته دروازه کولاو کی نو ټول چت ته راوخیږي. دلته کې دیو ته د بچ کېدلو څه امید میلاو شي ولې چې دا یو کولا ویریا ده. دلته کې هلیکاپټر راتلی شي. دیو هلیکاپټر ته ډېرې چیغې وایي خو هلیکاپټر والا ته دیو نه ښکاري. نو نانسي دې ټولو ته وایي چې موږ له د موبایل د فلش په مدد سره یو ایچ ساین جوړول پکار دي چې د بره نه موږ هلیکاپټر ته ښکاره شو نو ټول به دلته نه ریسکیو کی. دا ټول د ایچ ساین جوړ کی او د هلیکاپټر انتظار کوي خو هلیکاپټر د دیو طرف ته را نشي ولې چې په دومره رڼاګانو کې د موبایل رڼا د بره نه ښکاري. نو نانسي یو بل سوچ وکي او په منډه باندې ورشي
او د هوټل د لیټونه بندي او کولاوي. په دې سره د هلیکاپټر والا نظر په دیو باندې ولګي. نو هلیکاپټر د دیو د بلډینګ طرف ته راشي. دا ټول ډیر خوشاله شي او هلیکاپټر ورته د بره نه یو پلیټ فارم راکوز کی. دا ټول د پلیټ فارم ته وخیږي او چې کله د نانسی نمبر راشي نو د دې ځای دلته کې نه وي. نانسی او جیک د دیو نه پاتې شي او باقی ټول خلک ریسکیو شي. زهریله ګیس بره پر راتلو دی، یعنی ډیر زر به د دیو خواته راورسي. دیو خپل بیکونه راواخلي. جیک د مخکې نه سراسي او ماسکونه راغستې وي. نو دواړه ماسکونه ولګي او لاندې راشي. نو دیو په منډه باندې یو بل بلډینګ ته لاړ شي. دې بلډینګ ته د مخکې نه ګیس را رسېدلی وي. نو دواړه ډیر پریشانه شي. جیک ګوري چې د دیو خواته یو بل بلډینګ دی چرته چې ګیس لا رسېدلی نه دی. په منډه باندې جیک دې ته یو رسۍ ورغوزار کی او بیا نانسی په دې رسۍ باندې بل بلډینګ ته وړي. نانسی چې ورسي نو جیک روان شي او په مزه مزه دې بل بلډینګ ته ورسي. دلته نه دیو لاندې وګوري نو یو بل بلډینګ کې ډیر خلک پساو شوي. نو دواړه یو ډیره سمارټ طریقه وکي د لیټونو په مدد سره د تیر یو نشان جوړ کی. نو د هلیکاپټر نه دا ولیدی شي. د دې مطلب دا دی چې دغه بلډینګ کې خلکو ته د ریسکیو کولو ضرورت دی. نو هلیکاپټر راشي او دا ټول خلک دلته نه ریسکیو کی. دیو بیا د هلیکاپټر نه پاتې شي او دیو ته پته ده چې واپس د هلیکاپټر پر راتللو کې ټیم لګي او دومره ټیم کې به دا ګیس پوره د بلډینګانو کې خور شوی وي. نو په منډه باندې دیو د دې نه هم اوچت ځای ګوري. څه کسان په دیو پسې ډرون ولګي او د ډرون په ذریعه باندې دیو ویني. دواړه بره بلډینګ باندې منډې وهي او یوزي ته ورسي. دلته نه نور د دیو لار نه وي. نو دواړو ته پته ولګي چې دا زموږ اخیری ټیم دی او یو بل له غاړې ورکي. دلته کې یو ډرون راشي. د ډرون د کیمرې په وجه باندې ټول خلک دیو لایو ویني. دغه شانته کې د دیو د مدد دپاره نور ډرون هم راشي. د دیو خواته یو بل غټ بلډینګ وي. نو ډرون د دیو د رسۍ دغه بل بلډینګ ته یوسي. خو چېرته دیو دغه بلډینګ ته ورسېده نو دلته به د ګیس په رسېدلی کې ټیم وي او دومره ټیم کې به د هلیکاپټر په مدد سره دیو ریسکیو شي. دیو د دې رسۍ په مدد سره د بل بلډینګ ته تلل غواړي خو د دیو د رسۍ د دواړو بلډینګانو په منځ کې پساو شي او په منځ کې دواړه ایسار شي. زهریله ګیس د دیو طرف ته را روان دی او کومه رسۍ چې بل خوا تړلې شوې ده هغه هم په ایله کېدو ده. نو دیو د خپله رسۍ کټ کي خو د رسۍ بل سر دلته نه ایله شي. نو دواړه وغورځېږي. ټول خلک د دیو دا منظر ویني او په دیو باندې ډیر زیات خفه وي ولې چې د دیو په وجه باندې ډیر خلک بچ شو. هلیکاپټر خو دلته کې ورسي خو دواړه لاندې غورځېدلي وي. کله چې واپسۍ کې هلیکاپټر دلته نه ځي نو یو کس ګوري چې په یو کرینګ کې دوه کسان پساو شوي دي. دا جیک او نانسی دي. د دیو قسمت ښه دی دیو په یو کرینګ کې پساو شوي دي. نو ریسکیو ټیم دیو بچ کی او محفوظ ځای ته راوړي. ډیر خلک د دې دواړو ډیر په خوشحالۍ باندې استقبال وکي. د جیک فیملی هم ډیره خوشحاله وي. جیک د نانسی خواله راشي او دې ته د خپل زړه اظهار وکي. په دې باندې نانسی هم ډیره خوشحاله شي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.